السلام علیکم ملګرو، یو تصویر در سره شریکوم. دغه تصویر چې کوم دی دا نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر په ټرینډ کې روان دی. دغه تصویر چې کوم دی دا د پاکستان د ټول نه غټ نیوز چینل چې کوم دی جیو نیوز هغه هم راغستی او پوسټ کړی دی. ښه ملګرو، دا تصویر چې کوم دی دا د پاکستان یو ډاکټر دی کوم چې MBBS کړی دی، ډاکټر ولید نومیږي. د 29 ګولډ میډل په پاکستان کې اخیستی او د هغې باوجود بیا هم بېروزګاره ګرځي. مرګرو نن سبا که موږ وګورو زیاتره پاکستاني ملګري چې کوم دي ځوانان هغه ښه په فسټ پوزیشن او په فسټ کلاس کې ډیګري وکړي، خو بیا هغه ته په پاکستان کې نوکري نه میلاویږي، هغه بهر ملک ته ځي. زیاتره خلک وایي چې پاکستان کې نوجوانان بهر ملکونو ته ولې ځي، نو د هغې سوال جواب صرف او صرف همدغه ولید ډاکټر دی کوم چې په پاکستان کې 29 ګولډ میډل اخیستی او د هغې باوجود بیا هم بېروزګاره دی. نو مرګرو تاسو ته صرف او صرف زه دغه وایم چې څوک څومره هم ملګري دي هغې ایجوکیشن حاصلوي، تعلیم حاصلوي، د هغې سره سره د هغې هنر زده کړي، شارټ کورس یې جوړ کړي، ولې چې هغه ورله په هر ځای کې لاس ورکولی شي او د هغه په هغې په سپورټ کولی شي. تاسو ته هم پکار دي څومره ملګري چې دي هغه د خپل تعلیم د خپل ایجوکیشن سره سره هغې ته هنر زده کول پکار دي چې هغې داسې څه زده کړي چې هغه سبا هغې سپورټ کوي او په چا باندې هغه بوج نه وي.